مو یاد شي مور مې د خدای وبخښي څلور کاله مخکې کرونا او شپې 4 بجې وې نو غوښتل مې چې هغې زه راشم هسپتال ته یوسم چې زه هسپتال ته راغلم او دغه هسپتال حالات مې ولیدل په خدای ډېر مې زړه بد شو او ما ویل دلته ورو نفر هم مریض شي او خدای خبر د دوی علاج به څنګه شي نو ډېر زیات خفه شوم په هغې وخت او همالته ما ځان سره یو وعده وکړه چې خدای پاک که وس راکړه زه به انشاءالله کوشش کوم دې اوازې په خپل ننګرهار کې په هر ولایت کې یو داسې روغتون وي چې هلته د خلکو صحیح علاج وشي نو او بله مهمه خبره تعلیم ده تعلیم زما په نظر که موږ غواړو چې د نور نړۍ سره میدان کې ودرېږو یوازینی نه کرکټ دی نه بل دی خو تعلیم یوازینی چې هغه زموږ هېواد د ځمکې نه اسمان ته رسوي خو باید ورته ورته ووایم چې زموږ په هېواد کې تعلیم دپاره هغسې سهولتونه نشته څومره هم چې زموږ دا نوي ځوانان دي که موږ اوس ونه کړو نو زموږ د راروان 20 کاله 15 کاله ځوانان چې څومره هم تعلیم برخه کې دي هغه مخکې نشي تللی د موږ هېواد 20 کاله 15 کاله نور وروسته ځي هغې یوازینی علت تعلیم دی نو په دې په اړه موږ ډېر زیات فوکس کړی چې هغه خلک هغه هېوادوال چې وسه نه لري تعلیم به مخکې اوسي وطن کې ډېر مجبوریتونه دي ډېر مشکلات دي خلکو ته د 3 وخته ډوډۍ نه رسي خو هغوی بیا تعلیم په اړه چې دی دومره سوچ هم نشي کولی نو زما هدف په دې فاونډیشن کې دا ډېر دی چې باید افغانستان څومره هم چې نوی نسل دی هغوی په ذهن کې دا ډېر زیات دی چې زه چې غټېږم زه باید تعلیم ترسره کړم